یا د سرحدي سیمې ته د سفر پر مهال خوست مرستیال والی مولوي محمد انور دین پرور په پیل کې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه او خوست والی مولوي محمد نبی عمری د خواشینۍ او ډاډګیرنې مراتب وړاندې کړل او زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي امارت د ټولو ګاونډیانو سره ښې او صمیمانه اړیکې غواړي او له ګاونډیانو هم د صمیمانه او ښو اړیکو غوښتنه کوي. د دفاع وزارت لوی درستیز مرستیال حاجی مالک خان زدران ویل چې افغان له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ نه وي او نه به یې په ضرر استعمالیږي. نوموړي له ګاونډیو هیوادونو هم د ورته عمل غوښتنه وکړه. حاجی مالک خان وویل د افغانستان اسلامي امارت مسؤلین د خپلې خاورې څخه په میړانه دفاع کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې زموږ په خاوره تجاوز وکړي. پلاوي د یادو شویو کورنیو سره د نقدي کومک ترڅنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وکړه. د سیمې اوسیدونکو د افغانستان اسلامي امارت له مسؤلینو مننه وکړه چې د دوی پوښتنه یې وکړه. دوی په خپلو خبرو کې ویل چې د یادې پیښې قربانیان ټول ملکیان دي او هیڅ وسلوال کس پکې نه و. دا سوه چې شپې درې بجې وې پرشمای وې رژې ټیم و چې د پاکستان جاټې روغللې په میش باندې بمبار وکړه او درې څلوېښت کرینا وویشتل خو ډېر زیاتی ظلم یې وکړ. وړیکې وړیکې شینکۍ ښځې او سړي دا پکې شهیدون شول چې د یوه کرنا درې باندې 30 کسه شهیدون شول. ښځې وړیکې شینکۍ سړي و د بل کرنا 8 کسه شهیدون شول. بل یو د کندور خپل غریباتې کوي دا پکې شهید شو. دا وویشت چې کومه د ډېر ظلم یې وکړ په ده باندې تله په دا پیله کې نه ډاس شوی و نه نه راجوتای سره شوی و. میش امارت کوم قانون مو پابند میش خپله دله وختیری کی خو د امارت نه میش نه ډېره مننه کی چې د میش پښتنه وکړه میش تعزیت ته دی روغلل او ډېره مننه میش ونه کی شکرګزاري یې ونه. سیموال وایي چې په یاده پیښه کې د 500 زیاتو بېګناه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. منده ته دلته چې کوم شهیدان شوي دي 40 کسان او په کونې کې دي 8 ټول 42 کسان په حق رسېدلي شهیدان شوي دي. موږ د کورنۍ الهم و غړي زما په خپله پکې شوي دي. یو مې بچی پاتې شوی دی یو زه پاتې شوی یم او بل زما سره انډیوال دی یو شهید شوی دی او دلته چې زه راغلم د کومه منطقه کې چې ولاړم دلته 40 کسان شهیدان شوي دي. خو دا شهیدون وشوه 40 باندې 10 کسان په دوی ځیشه 40 باندې 10 کسان وشوه په ارینا بله شپه دا وشوه. دا 2 ځله بمباري په وشوه او دا د نور بل کیرونه و 3 کسان وروته شول. یو به مې په وچو په دغه کیر باندې دا 3 کسان د نر کورونه وروته شول چې څرګه وروته شول بل به مې چې په وچو دا 3 کسان پکې لاړه. ډېره مهرباني چې موږ سره څه کومک وکړو او ان شاء الله بیا بر سره وکړو. د یادونې وړ ده چې د روژې میاشتې په 15مه شپه د پیشلمي پر مهال په بېرحمانه ډول د پاکستان له لوري د سپیرې ولسوالۍ اړوند مندتې میر ساپر او سرګندا سیمه کې هوایي برید ترسره شوی و چې په یاد برید کې 42 تنه شهیدان او 15 نفره ټپیان شوي وو.